د پکتیا مشران وایي لا هم تمه لرو چې له ټاکنو وروسته به هیواد کې سوله راشي. دلته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په یوې کمپایني غونډه کې د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو د سولې روانو خبرو په لغوه کېدو اندېښنه وښوده او ویل ځینې سیاسي کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره په هیواد کې د سولې پروسې د ناکامولو هڅې کړې او نه غواړي چې افغانان د دوامداره سولې څښتنان شي. د دغو قومي مشرانو له ډلې دین محمد زاهوال وویل لا هم تمه لري چې له ولسمشریزو ټاکنو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیل شي. افغانستان خلک سولې ته ډېر امیدواره وو، ډېر خوشبینه وو او سوله راتلونکې وه. خو ځینو داخلي غرضو او خارجي غرضو زموږ هغه سوله چې موږ ورته امیدونه وو او موږ یې په امید هغه یې په لغته وویله او هغه سوله یې له افغانستان نه وشړله. په دغه غونډه کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د کمپاین ولایتي مسؤل امان الله خان زدران سوله د افغانانو لپاره لومړیتوب وباله او زیاته کړه چې د دغې پروسې د ښه پرمخ بیولو لپاره د افغانان په ټاکنو کې وړ شخص انتخاب کړي. د په وینا د پکتیا ولسونو په تیر کې هم له ملي مسایلو ملاتړ کړی او د هیواد لپاره یې په رهبري ټاکلو کې پراخه ونډه اخیستې. دا وطن څو ځلې چا اشغال کړی و، که انګریز و که ګنګیز و که روس و، اما دغو مېړنیو خلکو، دغو غیرتمنو خلکو، دغو خویندو میندو په لوڅو پښو په تشه ګېډه په وچو شونډو نجات ورکړی او دا ملک یې چاته نه دی سپارلی. زدران د حکومت په مشرانو نیوکه وکړه چې په تیرو 5 کلونو کې له پکتیاوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. نوموړي له ولسونو غوښتنه وکړه چې له قوم پالنې تیر شي او د ملي ګټو لپاره د ملي شخصیت ته رایه ورکړي. دیوالو هر وخت هم حق له پښو لاندې شو، خو دا څه دي څو څه یو غیرت هم کړی چې هغه د پښتون رئیس جمهور راولم، دا پښتون دی زه دا رئیس جمهور کوم. اما بېادبي د ما په قرآن کې دا نشته نه په اسلام کې شته چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا هزاره دی. ټول افغانان یو، ټول ورونه یو. امریکا له وسلوالو طالبانو سره په قطر هیواد کې د سولې خبرې هغه مهال له منځه یوړې چې په کابل ښار کې د موټر بم برید له امله یو سرتیری ووژل شو. اوس افغان حکومت وایي تر هغو له طالبانو سره خبرې نه کوي تر څو چې یې اوربند نه وي اعلان کړی.